د کهانه شروعات د انتهایی د تیرې والا غاره کیږي چرته کې چې ورتګ تقریبا خپل مرګ لا په خپل باندې دعوت ورکولو په دې غار کې بعد داسې ذهني مریضان اوسېدل د کوم نه چې بعد دغه ټول پټوله خلک کېدل په دې غار کې څه کسان راټول شوي او د انسان د غوي په خوړلو باندې شروع اچولي وي په دې غار کې به یو شهزاده هم اوسېدل کوم چې بهر وخت تیرېدل په دې وخت کې حکیم خپل ځان په خطر کې واچي او دغه جنې د بچکور د پاره په دې غار کې ورته داخل شي په اصل کې کله چې بادشاہ په یو خار باندې قبضه وکړه په هغه کې د مخ سره یو نوی حکم جاری کړ چې په دې کې نسوک د چا علاج کولی شي او نه با څوک علم خوربلی شي د فیصلې د وجې د غزه ټوپټوله حکیمان د خر د پرې خودو فیصله وکړي په دې حکیمانو کې یو قابل او نیک دل طبيب هم شامل د کوم نوم چې روبو په دې وخت کې د خپل ځان سره خپل بیمار خزه هم را بیره کړي با د کوم نوم چې ریبیکاو د دې د اراده وچنګ سمندر په ذریعہ سره انګلند ته ځو د بلهار وځو د مسلسل سفر نه پس دې تزمکه په نظر باندې راشي خو په دې وخت کې ناصافه په دې ځکه خوفناک طوفان ناشي د سره وي چې دې ټوپټوله جذبې قابو شي په دغه درس غو بلکې ریبیکا یو ماشوم هم پیدا کی خو د خوشحالي د ډیر وخت پورې پاتې نشي دا جز یو غټ سری او جنگيږي د سری وای چې دا ټوټي شي په سبب باندې روپ چې کړه پوش کې راشي نو ګوري چې زه خو سمندر غاړه ته پروت یم سره په خوا کې خپل بلو کې زوی هم پروت خو په دې وخت دا خزره بیکاغه بابا باقي بچي به سندره مسلسل دا تسلی ورکي دا حقیقت قبول کړي چې به کامل شي دا خو د ذهن دا خبره د سره هم نه مانی فخر کې د خپل بلو کې زوی سینې ته رانږدې کی او مخکې د تلو فیصله وکړي ته بلهار وځو د مسلسل سفر نه پس د ټوپټ وخره لندن ته ورسیږي چې ګر په غزه کې ور داخليږي دا ځای محافظان د دوی نه ټول مخکې ټیکس وصول کو دي سره دا خبره ورته هم کی لما خا مخکې تاسو له بخا مخه دا خار واپس پری خودل پکاري په خر کې دنه نه دروب ملاقات وړو کې غړ سره وشي د کوم نوم چې ویزل وي په دې وخت یو کس ویزل چې کله گیر کی نو غره د اوګي اډو کې وخیږي روب د مغسري هغه علاج کی او غله هډو کې واپس پل ځای لبر ونی ویزل زدغه احسان په بدل کې د خرغه غټو حکیمانو سره د ملاوي دلو واده ور سره وکي بلر کې روب ګوري چلته کې هو د طبيبان ټول پټوله په غیر ساينسي په ځلو طریقو سره دخل کو علاجونه کوي په دې کې د ذهني مریض ته پام شي چې حکیم هغه د علاج د کولو په ځای باندې غتلی ونی وایو پر ته باندې دا غزې نه بار کی د خر په چوک کې سبي ګناه کسان خلکو راګیر کړي وي په غوي باندې د جادو الزام لګولي وي هغه دا فیصله کړی چې دوی به موږ په دې خار کې ژوند دي سوځو هغه چې کله هغه ته د اور د لګولو د پار اور ورته ورنږدې کینو په دې سره دا وي پړې وشتي کو دا غزې نه تختیدو کوشش شروع کی فوج هغه راګیر کی خو پای کې یو بادر ځوان د کوم چې ډفي هغه سره په جګړه شو دي سره خپل ټوپټوله کسان بچ کی بیا روب د غزې شاهي حکیمان لور شو دا خبره ورته کی وزید تاسو خپل علم خودل غواړم په جنګ دې د غزې نو ته د وجه وي د مدد د غستونه انکار وکي به خپل کسانو باندې دا غزې نه بار هم کی تشو په وخت روز د مجینه روب د ځان سره په خوفي طریقې سره روان کی ور ځنګل په لار باندې د خپل قبيلو خلکو سره ملو کی په ځکه د یو کس ملو شي د کوم نوم چې ډف په سخت زخمي حالت کو د کوم نه چې د غزې خلکو ته پداس تګدل چې دنه به مونږ خپکټ کول پکاري د مونږ نه پس روب د ټول د خبرو کی زیدل علاج کول شمه په دې طریقې سره د خپل بچ کې دی هم شي په دې ځکه بډې خزه مورګن هم موجوده و کوم چې د انسانانو په ذهنونو باندې پوهیدله هي سر د حد نصیبات تجربه و روب د خبرو کی انسان ته واځي د جسمانی علاج نه بلکې د روحاني علاج هم ضرورت وي روب د خبر د منو نه لاول انکار وکي په دې کله مورګن دې ځان سره روان کو په خاص طریقې سره دی بډې دنیا ته بوزي په دې سره د یقین پیدا شي په دنیا کې دی ګوري چې زما خزه دوانه په بو کې ډوب شو او مرګ راشو معنا زما خزه بوزي ته چې واپس ترګو غړيږي نو د چغې شروع کی او په طریقې سره د خیر د حقیقت قبول هم کی په خاطر غزه په محل کې یو خطرناک راز پټ شوی د نوې ملکه د کوم نوم چې مورسیا هغه د غزه حکیم د کوم نوم چې هینو د غزه ناجیز تعلق جوړ کړو په دې وخت دغه په خېټه کې کوم ماشوم هغه پاسل کې د بادشاہ جوړنو بلکې هم د هین بچي دا ډول راځي شو او د قسطه بوډا بادشاہ به په نشه کې سات د پار چې په مونږ باندې د هیڅ چا شک پیدا نشي په دې وخت کې د فوج مشر د کوم نوم چې گاډونو خپل بیمار خزه شیخ خاندان حکیم لبوزي هغه دغه د علاج زکونه انکار وکي په سبب باندې سم نصار روب هم په دې خار کې یو مفت واخانه کولو کی غریب خلک په غټ تعداد کې غزه تر تک شروع کی ورې چې علاج په مکمله توګه باندې فی سبیل الله کو نو ته پس گاډون خپل خزه هم د خواله راوړي روب چې کله دغه موینه وکړي نو په دې خبر باندې پوښي چې په دې وخت کې په پپلو کې وبدي هغه یو ورکه غونته کې اپریشن کوم په طریقې سره د داغه د سنین وبرو باسي چې په دې طریقې سره د گاډ د خزه ژوندۍ بچ کی دا خبر چې کله په پوره خار کې خور شي نو عوام د روب تعریفونه شروع کی او بل په محل کې چې کله ملکه مورسي او هغه شاهي طبيب د کوم چې هنو هغه د پته ولګيږي نو وی ترغه نه خطر محسوسېدل شروع شي په خره کې گاډو روب د ځان سری کو د بچا خواله بوزي دا ټول د خیال چې کدي شي بچا چرته په غټه بیماری کې مبتلا دي روب چې کله هغه ته نظر وګوري نو هغه په هر څه باندې پوښي چې د اصل مسل بیماری نه بلکې تیار او بند کمره ده کټو نمخ کې ټوپټوله پر دې روغورځي او چې څنګه د نور رڼا په بچا باندې پروزي نو په لکونته وخت کې بچا واپس صحت منشي بچا د نه په دې سر سخت متاثر
شو دې سره د خپل شاهي حکیم مقرر کی او چې کله دې فیصلې په باره کې د محل خلکو ته پته ولګي نو په دې باندې سخت ناراضه شي په خاموشۍ باندې د خلاف سازشونه جوړول شروع کی. اوس ورځ پس باچا روب د ځان سره کوي زوړ محل ته ځان سره بوزي چرته کې د اولنې خزي لور شهزادګي ایلن د کلونو راسقید و ټول خلکو ته به داسې کېدل چې غلې ونه شي به د بجوي بداش پورس په زنجیرونو کې ساتله د محل خادمان به هم د غسر د حد نصیب بد سلوک کو روب چې راغل ته کبور رسیږي د مغه سره داغه نه زنجیرونه لري بیا داغه سره په ډېر نرمه سره خبرې شروع کو دي سره یوسف ولا هم ورکی په دې وخت د هرنده خبره دا چې ایلن په ول ځل باندې پچا باندې اعتماد دی په خاموشي سره هغه سی وخوري مزه باندې اوس درو و داغه ترمنځ نه خبرې را شروع شي ایلن وته بیا په جړه کې دا خبرو کی په ما کې دننه شیطان اوسېږي روب ته را پته با چې دا بیمار ضرور ده خو په دې کې د هیڅ قسمه شیطان نشته روب چې کله دیوالونو ته پام وکړي نو باغې کې ورته عجیبه تصویران په نظر باندې راشي په تصویرانو کې یو د ښکرې والا سړی هم موجود و دوی په باره کې دی چې کله د باچا د پوسو کې نو باچا د مغز سره خبره بدله کړي لکه نه چې داسې پته ولګېږي چې کیدای شي زموږ نه چېرته څه ټراس پټوي په دې کې ملکه مور سره چې کله دا ځل باچا سره خبرې شروع کړي نو هغې ته را پته ولګېږي چې دوی اوس زما د قابو نه بار شوي دي هغه هند روغ غواړي او د هغه خلاف اوس د باچا لپاره دوی زخر جوړول شروع کړي دې دپاره چې دا ورته موږ په دوی کې واچو دې موږ د لارې نه اخوا کړو په سبا باندې روب د ایلن د ذهن نه ډېر د ختمولو دپاره هماغه طریقه ورسره شروع کړي کومه چې ته مورګن ښودلې وه بل خو په محل کې دننه زخر په باچا باندې اثر ښودل شروع کړي باچا په سخت تکلیف کې مبتلا شو دې سره د وینې الټۍ هم شروع کړي حتی مرګ په وخت کې هم د ملکې اړخ ته ګوري وایي چې هغه ته را پته لګېدلې وه چې زخر ماله هم دې راکړي دي او په دې غوندې وخت کې هغه د دې دنیا نه رخصت شي د باچا د مرګ نه پس د مغز سره دوی په ټول ښار کې دا افواه خوره کړي باچا د روب د دویانو د بجې مړ شو خلک رايوځای شي او د هغه په دواخانې باندې حمله وکړي هغوی هغه ټول په ټول دواخانه وسوځوي په دې سره بلا کسان ولا ووجني هم په دې طریقې سره په ټول ښار کې غوبل جوړ شي د روب یو وفادار ملګری خپله زندګي په خطر کې واچي او د روب ماشوم زوی پټ په پټه د هغه ځای نه روباسي بل خوا د روب یو ملګری زخمي کړي او د هغه نه هغه قیمتي د حکمت والا کتاب هم را پټ کړي په اخره کې روب او د هغه باقي ملګري هغوی ګرفتار کړي په پنجرو کې لکه د ځناورو غوندې کې قید کړي بل خوا ملکه مورسیا په خپله باندې ټول په ټول سلطنت په خپل قبضه کې واخلي او د ځان نه نوې باچخه جوړه کړي هغه ټول نه مخکې خپل سالار ګاډون له تا حکم ورکړي شهزادګۍ ایلن را معلومه کړه محل ته یې راول او بل خوا د بام د اړوان دی نه دا افواه خوره کړي چې ایلن مړه شوې ده په دې کې د ملکې د ماشوم د پیدایش وخت هم راشي د حالت ورته واره خرابېږي او دې سره دغسې شاهي حکیمان هم په چل باندې نه پوهېږي په دې سره دوی مجبور روب د قید را بار کړي خو د علاج مخکې روب د هغوی مخې ته را شرط کېږدي وایي چې ما دې علاج وکړو تاسو له به زما ټول په ټول ملګري رازادول پکار او دې سره کتاب به هم موږ له واپس تاسو راکوي او هغه شهزادګۍ ایلن به هم رازادوي د سختو حالت د وجې هند د مغز سره د ټول په ټول شرایط قبول کړي او روب بیا دې له د اپریشن د کبو نه پس د ملکي زندګي هم بچ کړو دې سره د ماشوم ورله هم په مور سیاده د احسان د منلو په ځای باندې خپلو کسانو د حکم ورکړي په سبا باندې د روب سم د سره د اثر قلم کړي په دغه شپه باندې ګاډون سم د سره په خفیه طریقې سره روب د قید آزاد کړي او دا خبره ورته وکړي وی ایلن لا اوس هم ژوندی ده هم په یو خوفناک غار کې پټه کړې ده او که چېرې ایلن واپس راله دا سلطنت بیا هم هغې ته پاتې دی خو د ګاډون دا راز د ډېر وخته پورې پټ پاتې نه شي د مال د ټول نه طاقتور سپه سالار ته چې کله دې خبر په باره کې پته ولګېږي نو د ډېرې سختې جګړې نه پس آخر هغه د ګاډون په وژلو کې کامیاب شي په دې کې روب د غونډه کې کسانو سره خپل سر په طریقې کېږدي او دا یې خوفناک غر په اړخ باندې ور روان شي دننه په ور داخلېدو سره هغه ګوري چې هغه پاګل خلک لګیا دي او د انسان وښه خوري دوی په روب باندې هم حمله وکړي او په دې سره په دغه ځای کې جګړه را شروع شي د ډېر په ډېرې مشکله باندې په هغه ځای کې په ورته نه کېدو کې کامیاب شي چېرته کې چې په یو ګوټ کې ایلن یېرېدلې ناسته وي روب په ډېرې نرمۍ سره د هغې خواله ورشي او بیا ورته دا خبره وکړي زه روب یم چې ایلن یې د مخه سره وپېژني او خپل ځان ته یې رانږدې کړي په دې کې هغه بوډۍ ښځه مورګن هم د دې دنیا نه رخصت شي او بیا ایلن روب ته دا خبره وکړي زما په ذهن کې چې کوم زاړه یادونه دي هغه دې نه روباسه کله چې روب داسې شروع کړي نو په دې سره دا ورته ډېر زوړ راز بیان کړي ایلن ته دا خبره رایاده شي چې په ورکوټوالي کې ما په خپل سترګو باندې دا کوم خطرناک منظر لیدلی و دې چې کومه د رښتیانو مور وه هغې دې نه علاوه هېڅ قسمه څه اولاد نو هغې د خپل اولاد ته پیدا کولو دپاره یو خطرناک رسم را شروع کړی او چې کله ملکه مورسیا ته دې خبر په باره کې پته ولګېدله هغې باچا په دې خبر باندې دوکه کړه وي دا جادو کوي ډېره غوسې د لاسه باچا چې کله هغلته کې ورغی نو د مغه سرې خپله بېګناه ښځې قتل کړه او دا هر څه د وړې ایلن د سترګو د وړاندې نه شو او دا یې خوفناکه واقعې د وجې د دې ذهني حالت خراب شوي اوس د رښتو د پېژندو نه پس د ایلن د زړه نه په مکمله توګه باندې یاره ختمه شي او په دې وخت کې ملکه مورسیا سره د خپل فوجه په دغه ځای باندې حمله وکړي هغوی د اسمانه په دوی باندې غشي ورول شروع کړي او په دې طریقې سره په دغه ځای کې جنګ را شروع شي چې کله په وخت کې ویزل هم زخمي شي او چې کله دوی د هغه زخمونو علاج شروع کړي نو دوی ټول حیرانه پاتې شي ولې چې دوی ته دا پته لګېدلې وه چې ویزل په اصل کې هلک نه و بلکې جینۍ ده کومه چې د روټۍ د خاطر د بلا وخته راسي خپل شناخت پټ کړی و جنګ په وخت کې ایلن چې کله درې خلکو د وړاندې نه راشي نو ملکه زر تر زر ټول خلکو د وړاندې دا اعلان وکړي وی ایلن خو مړه شوې ده دا جینۍ دروغ وایي خو یو سپی هم د دې وجلو دپاره اړوندې نه شي ایلن بیا د ټول په ټول د فوج د اړوندې نه د دې ټول په ټوله سازشونه او ظلمونه بیان کړي او دې سره دا اعلان هم وکړي زه دې ټول په ټول سلطنت جیز وارث یم او زه نفرت نه بلکې امن
غواړم د اعلان نه پس دغه ټوپه ټوخلک د دې روان دي خپل سرونه ښکته کی او دې سری د خپل اصلي ملکه تسلیمه کی د دې نه پس مرسي بیا د قصد جړه را شروع کی چې اعلان راړوان دي کی خو په دې وخت کې د خپل اصلیت را ظاهر کی او خپل پټ خنجر روباسي او په اعلان باندې په حمله کی په دې وخت کې د اعلان د بچ کولو لپاره ستیر بازان په مرسي باندې حمله کی هم په دې طریقې سره هم په موقع باندې مړ شي او په منډه باندې کله چې د اعلان خواله راشي او هغه نه بس چې کیندا پته ورته لګيږي چې زخم جبر ضرور د خودي سری د علاج ژوندې ده په دې کې وخت تیریږي او اعلان اوس دغه پوره سلطنت او انصاف کوونکی ملکه جوړ شي بل خو روب هم خپل یو بخښه تباخانه کولو کړي او دې سری بلا کتابونه هم لیکلو اخري وخت کې اعلان د روب سره د ملاویدو د پاره ورشو دا خبر ورته کی د دې ریاست د حفاظت لپاره مال بچرتا واده کول پکاري او زنه غواړم چې ستانه علاوه بل هیڅ چا سره هم واده وکما پر سرتا کہانی سر ترسي او تاسو ته کہانی څنګه ولګیدا ما تخپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملاوی ګوبا په ونه ویډیو سره مال راکې اجازت بای